فکر وکړه ته په یو داسې وخت کې ژوند کوې چې نه ساعت شته، نه کلیزه او نه ټکنالوژي. وخت یوازې د اسمان له لارې پیژندل کیږي. په تیاره شپه کې یوه رڼا ځلیږي چې هره شپه یې بڼه بدلیږي، او همدا بدلون د خلکو لپاره د میاشتې حساب و، او همدا سپوږمۍ وه چې خلک پوهېدل چې میاشت پیل شوه او میاشت پای ته ورسېده. خو د همدې سپوږمیزو میاشتو په منځ کې یوه شپه داسې وه چې نه یوازې د میاشتې بدلون بلکې د انسانیت تاریخ پکې بدل شو. هماغه شپه چې وروسته د قدر د شپې په نوم ونومول شوه، هماغه شپه چې د یوې نوې زمانې پیل و، او هماغه میاشت چې نن یې موږ د رمضان په نوم پیژنو. خو پوښتنه دا ده، روژه څنګه پیل شوه او ولې دا میاشت د نړۍ د میلیاردونو انسانانو لپاره دومره ارزښت لري؟ نن به دا کیسه یوازې د روایت په توګه نه بلکې د تاریخ، حقیقت او ژور فکر له مخې وګورو. خو لومړی چینل در سره سبسکرایب، ویډیو لایک او کمنټ در سره وکړئ. رمضان یو عربي نوم دی چې له رمضا څخه اخیستل شوی چې معنا یې سخته ګرمي ده. کله چې دا میاشت لومړی ځل ونومول شوه نو هغه وخت په سخته ګرمي کې راغلی وه. خو دا چې اسلامي تاریخ سپوږمیز دی، یو کال یې 354 یا 55 ورځې لري، او د شمسي تاریخ سره د توپیر له امله رمضان هر کال 10 یا 11 ورځې مخکې راځي چې په 33 کلونو کې یو ځل له ټولو فصلونو څخه تیریږي. خو دا یوازې یوه میاشت نه ده، دا د وخت په حرکت کې یو تکراریدونکی روحاني سفر دی. اوس راځئ 1400 کاله شاته ولاړ شو. د سوداګرۍ یو مهم مرکز مکه. خلک له لرې ځایونو راتلل او بازار ګرم و. خو عدالت کم و، زورور غالب و او کمزوری بېوسه و. په همدې ښار کې یو انسان ژوند کاوه چې له دې فضا سره برابر نه و. هغه دروغ نه خوښول، ظلم یې نه زغمه او خلکو به هغه ته امین او صادق وایي. خو د هغه زړه بېقراره و او پوښتنه یې دا وه چې آیا انسان یوازې د دنیا لپاره پیدا شوی؟ آیا حق به تل همداسې پټ وي؟ د همدې فکر په لټه کې به هغه د مکې نه لرې یو غار ته تللو، غار حرا ته. هلته به یې یوازیتوب غوره کوه، فکر، عبادت او خاموشي. تر دې چې یوه شپه هر څه بدل شول. یوه رڼا راښکاره شوه، یو حضور او یو غږ وشو، اقرأ ولوله. هغه وویل زه لوستل نشم کولی، خو بیا غږ وشو، اقرأ ولوله. همدا هغه لحظه وه چې وحی پیل شوه او لومړني آیتونه نازل شول. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. خو دا یوازې څو جملې نه وې، دا د انسان د فکر د انقلاب پیل و. همدا میاشت هغه میاشت شوه چې د قرآن کریم نزول پکې پیل شو، او له همدې ځایه د اسلام تاریخ پیل شو. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم له مکې نه مدینې ته هجرت وکړ، هلته یې ولیدل چې یهودیان د عاشورا په ورځ باندې روژه نیسي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وپوښتل چې ولې روژه نیسئ؟ هغوی ورته وویل چې دا هغه ورځ ده چې الله تعالی موسی علیه السلام ته نجات ورکړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې موږ موسی علیه السلام ته له تاسو څخه زیات نږدې یو، او هماغه ورځ یې روژه ونیوله. خو لا هم د رمضان روژه نه وه فرض شوې، بلکې په 2 هجري کال کې د شعبان په میاشت کې ناڅاپه دا آیتونه نازل شول. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. او اعلان وشو چې د رمضان د میاشتې روژه فرض ده. خو دلته یوه جالبه خبره دا ده چې په پیل کې قانون بل شانو. که یو مسلمان به د روژه ماتي په وخت کې ویده شو نو تر بل ماښام پورې څه نشوای خوړلی. یوه ورځ حضرت قیس بن سرمه رضی الله عنه روژه نیولې وه او ټوله ورځ یې کار کړی و. کور ته راغی او د روژه ماتي انتظار یې کولو، خو ستړیا پرې غالبه شوه او ویده شو. نو د هغه وخت د حکم له مخې نور د خوړلو اجازه نه وه، نو بله ورځ یې هم بې له خوړلو روژه ونیوله. خو د سختې لوږې او کمزورۍ له امله
بهوشه شو. نو دا خبره رسول الله ته ورسیده او الله تعالی دا آیت نازل کړ. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. الله تعالی آسانی راوسته او د شپې تر سپیدو پورې د خوراک او جماع کولو اجازه وکړه. اسلام د سختۍ نه بلکې د آسانۍ دین دی. نو روژه یوازې یو قانون نه دی بلکې یو تربیه ده، داسې تربیه چې انسان له خپل ځان سره مخامخ کوي. روژه یوازې لوږه او تنده نه بلکې د نفس کنټرول او د روح د پاکوالي لپاره تمرین دی. او د روژې وروستۍ 10 ورځې بیا ځانګړي دي. په همدې کې یوه شپه ده چې لیلة القدر نومیږي. هغه شپه چې قرآن یې له 1000 میاشتو غوره بولي. د عبادت یوه شپه خو ارزښت یې له 3 کلونو نه هم زیات دی. دا د رڼا، تقدیر او بښنې شپه ده. او مهمه خبره دا ده چې روژه انسان ته لوږه ورزده کوي او لوږه هغه احساس دی چې د غریب درد درکوي. او همدا وجه ده چې په روژه کې زکات، فطر او صدقه مهمه ده ترڅو ټولنه یوازې عبادت ونه کړي بلکې د یو بل لاسنیوی هم وکړي. او د یوې میاشتې وروسته اختر راځي چې دا د همدغه امتحان پایله ده. زه هیله لرم چې په دې اړه باندې به پوه شوي وئ. که دا ډول ویډیوګانې مو خوښېږي نو حتما چینل در سره سبسکرایب، ویډیو لایک او یو کمنټ ضرور در سره. جزاکم الله خیر. السلام